السلام علیکم خواږه قدرمن عزتمنو امید دی چې رجل خوشحاله اوسئ که اجازه د انګلیش د زده کړې سره اشا کوم انګلیش زده کوئ سه بالکل زده کوئ شئ دغه چینل نه شاپه ارسونه په دغه چینل شئ نن دا کلاس 17 ده یعنی ولسم پړته به دغه شتو زده کې د جونورونو مینه د پاتو درته ولګي د کر جونور ته څه یي د ځنګلي جونور ته څه یي ابي جونور ته څه یي د هوا جونور ته څه یي یعنی چې کوم په هوا درمیدو ار شئ تاسو په زده کې ستای دا مو چینل سره سبسکرایب کې او لایک کې د سرت لینک ویډیو نه تاسو پیرا پیدا وخلستئ ان شاء الله انګلیش هم ډیر زر زده شي پاتې میاشتې شي डोमेस्टिक एनिमल्स वैल की कुरानी जनावर था डोमेस्टिक एनिमल्स यही कुरानी जनावर था अने लका गवा कसा मेखा कसा ओख कसा आस कसा चरगोटी गोरा दस नर डेर जनावर दी सही वाखरा जनावर दी लका कोर के चुकुम वसीगी आदत यही डोमेस्टिक एनिमल्स اول چې کی میش تو سز د کوي د کورنی جناور څه دي یعنی چې کوم په کور کې ساتل کیږي دغه جناور په اړه بندو اول به دغه نمونه زده کوي صحیح ده سی او دبليو کاو معنا غوا سی او دبليو کاو معنا غوا بیا د کاف چې کوم دی د غوا بچی ته ویل کیږي صحیح ده سی ا ال اف کاف ویل کیږي د غوا بچی ته بل د ګاټ ویل کیږي بزاتا ویل کیږي جی او ای ټی ګاټ ویل کیږي بزاتا شیپ ویل کیږي ګډا یا پستا صحیح ده ان میشتا اس ایچ ډبل ای پی شیپ معنا ګډا څه کو دا ګډا وی میشتا میش وی صحیح ده پستا ویل کیږي صحیح ده د بل دی لیمپ ال ا ام بی لیمپ ویل کیږي د ګډې بچی ته ویل کیږي یعنی د میږي کوم بچای وي دغه ویل کیږي صحیح ده لیمپ د ګډې بچی ته ویل کیږي یعنی د میږي بچی ته هارس ویل کیږي آستا ایچ او آر اس ای هارس ویل کیږي آستا ویل کیږي بفالو ویل کیږي میخاتا અને મશાતા બફાલો BUFFALO بفالو ویل کیږي میخاتا څوک ورته میخاویایي میخ خپل ورته مشاویایي صحیح ده بول ویل کیږي غوایي ته BULL بول ویل کیږي غوایي ته ډنکی ویل کیږي خرته DONKEY ډنکی معنا خار چکن ویل کیږي چرګه ته CHICKEN چکن ویل کیږي چرګه ته روسټر ویل کیږي چرګ ته صحیح ده یا بانګي څوک ورته وایي صحیح ده څوک چرګ ته یې څوک ورته بانګي وایي ROOSTER روسټر ویل کیږي چرګ یا بانګي کیمل ویل کیږي اوخته CAMEL کیمل ویل کیږي اوخته میش ورته یشي وي صحیح ده چیک ویل کیږي د چرګ بچی ته ان میش ورته واړی کی مرګي وي صحیح ده د چرګ بچی ته ویل کیږي چیک CHICK چیک معنا د چرګ وړوکی بچای ډګ ویل کیږي سپی ته DOG ډګ معنا سپی PUPPY پپی ویل کیږي د سپی بچی ته PUPPY پپی معنا د سپی وړوکی بچای کیټ کیټ معنا پیشو کیټ معنا پیشو کیټن ویل کیږي د پیشو بچی ته KITTEN کیټن معنا د پیشو وړکن کی بچی ته ویل کیږي رابټ ویل کیږي سویا ته ان په اردو کې وته یې خرگوش RABBIT ربټ معنا سویا څوک ورته سیګای وایي څوک ورته سویا وایي ان قسم ته ویل کیږي
ډیری کاو DAIRY ډیری کاو COW کاو ډیری کاو ویل کېږي د شاودې غوا ته یعنې د پیو غوا چې کومه وي دلته ویل کېږي ډیری کاو. وایلډ انیملز چې کوم دي دغه ځنګلي ځناور ته ویل کېږي لکه د تاسو ته تصویر ښکاري انې لومړی شوه او لاین دی زبرا د الیفینټ دی داسې براسینګه ده داسې د نور د نه پخې ښکاري د تصویر د ښکاري دې ته ویل کېږي وایلډ انیملز. دا انیملز ویل کېږي ځناور ته دا وایلډ مطلب دا دی چې وایلډ انیملز یعنې ځنګلي ځناور. صحیح. دا اوس د مږې نومونه دي لکه ریډ وایي مږه ته موس یایي مږه ته هومسټر یایي مږه ته. صحیح ده. چې کوم دا ریډ ته دا ریډ وایي غوټه مږه ته دا اول پاسه دا دوم چې دی د په میانځ کې دغه ویل کېږي موس یایي مږه ته ورکوټې مږه ته ویل کېږي. هومسټر چې کومه دي دا ساتلې سوې مږه ته ویل کېږي لکه په کور کې یوه نیمه مږه د خلکو ساتي دغه ته ویل کېږي. لاین ویل کېږي مزاري ته مزاري ته ویل کېږي LION لاین معنا مزاری. ټایګر ویل کېږي پړانګ ته ویل کېږي دا بیا په پړانګونو په مزاریونو کې خپل قسمونه دي ته تورم زړی یو شابل دی یو بل دی دا ته ډېر قسمونه دي به درځه بچو د ته پکې واخلم. صحیح ده. دغه ته ویل کېږي پینتر ویل کېږي تور پړانګ ته. صحیح ده. PANTHER پینتر ویل کېږي تور پړانګ ته. لاینز ویل کېږي مزارې ته یعنې زنانه ذات چې وي هغه ته ویل کېږي لاینز معنا مزارې. LIONESS لاینز ویل کېږي مزارې ته. صحیح ده. لوپرډ لوپرډ ویل کېږي چیتا پړانګ ته یعنې که چېرې تاسو نام اورېدلی وي څوک به ته یې چیتا. صحیح ده. چیتا پړانګ دغه دی. صحیح ده. الیفینټ یایي هاتي ته ELEPHANT الیفینټ ویل کېږي هاتي ته. بیر ویل کېږي یږه ته څوک ورته یږه یایي څوک ورته یږه یایي. صحیح ده. موږ ورته یږه یایي دغه ته ویل کېږي بیر معنا یږه BEAR بیر معنا یږه. فوکس معنا تریرې موږ ورته تریرې یایي څوک ورته لومړی یایي. صحیح ده. فوکس معنا تریرې اردو کې ورته یایي لومړی. دغه ته یایي هاینا دا ډېر خلک داسې یایي هینا نه دی دا ګیدړ ته ویل کېږي دغه پرونونسیشن دغه داسې ته یې هاینا HEYNA هاینا. ولف ویل کېږي لیوه ته WOLF ولف لیوه ته ویل کېږي. منکي ویل کېږي بیزو ته MONKEY منکي مطلب بیزوګۍ یا څوک ورته شادو یایي یعنې بندر څوک ورته یایي دغه ته ویل کېږي. صحیح ده. ZEBRA زبره معنا ځنګلي خار یعنې موږ د ځنګلي خار ورته یایي دی نه برک تصویر تاسو ته ښکاري دې ته ویل کېږي په انګلیش کې زبره په پښتو کې موږ ورته یایي ځنګلي خار. دغه ځناور دي دته ویل کېږي بریډز ویل کېږي مرغان ته یعنې چې کوم په هوا ګرځي دا مرغې ته ټوټل ویل کېږي بریډز. دغه نه مخکې موږ تاسو زده کړل ډومیسټیک انیملز په اول نمبر چې کوم دي د کور ځناور ته ویل کېږي چې کوم په کور کې اوسېږي لکه غوا کسه وزه کسه میخه کسه داسې نر ډېر ځناور دي چې په کور کې اوسېږي دا ځناور ته ویل کېږي ډومیسټیک انیملز. هغه نه بعد وایلډ انیملز چې کوم دي دا ځنګلي ځناور ته ویل کېږي لکه زمری کسه چې په ځنګل کې اوسېږي داسې لومړی کسه په ځنګل کې اوسېږي داسې نور ډېر ځناور چې په ځنګل کې اوسېږي هغې ته ویل کېږي وایلډ انیملز. دغه نه مخکې به نور چې کوم دي هغه موږ راخولي د بیز ځناور به درته وښایم او چې کوم د هوا ځناور دي د اوس په هوا په څلورم کلاس به د بیز ځناور باندې وي بیز ځناور به درته پکې وښایي چې کوم په سمندر کې اوسېږي. صحیح ده. دې ته ویل کېږي سپیرو SPARROW سپیرو معنا
چنچڼه څوک به ته وایي چنچڼه مرغه او میش خپل به ته جنجکه وایي اده ته وایي سپیرو. کرو کرو ویل کېږي کرغه ته CROW کرو. کرو معنا کرغه یعنې کرغه خو تاسو پېژنئ موږ خپل کړغه به ته وایي کرغه به ته ویل کېږي صحیح ده. ایګل ایګل ویل کېږي باز ته EAGLE ایګل ایګل ویل کېږي باز ته. پیکاک پیکاک ویل کېږي سمر مرغه ته PEACOCK پیکاک پیکاک ویل کېږي سمر مرغه ته. DUCK ډاک ډاک ویل کېږي بطخه ته DUCK ډاک ډاک ویل کېږي بطخه مونږ ورته پتاکه وایي. ویلچر ویلچر ویل کېږي مردار مرغه ته WULTURE ویلچر ویلچر ویل کېږي مردار مرغه مونږ یې مردار مرغه بیلي تاسو به چې څه ورته وایي د تصویر د ښکاري دا غوټ غوټ سپین سپین مرغان څه وي دې ته ویل کېږي. دته ویل کېږي ماینا 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 ویل کېږي خارو ته MYNAH ماینا ماینا ویل کېږي خارو ته څوک ته خارو وایي میش خپله ماینا کوي ته وایي ځینې خلکو ته خارو وایي. اکواټک انیملز اکواټک انیمل چې کوم دي دغه اوبو کې ځناور دي اده ته ویل کېږي یعنې لکه ماهی شو منګرمچ شو داسې نر ځناور دي چې کوم په اوبه کې اوسېږي دا اوبو سمندري ځناور ته ویل کېږي. اکواټک اکواټک انیملز دا انیملز ځناور ته ویل کېږي دا اکواټک چې سره روشي بیا دغه مطلب دا شو چې دا اوبو ځناور ته ویل کېږي صحیح ده. فیش فیش ویل کېږي ماهی ته یعقاب ماهی یعقاب FISH فیش فیش ویل کېږي ماهی یعقاب. شارک شارک ویل کېږي دا شارک ماهی بلل کېږي یعنې دغه نوم دی شارک ماهی صحیح ده د دغه قسم ماهی ته شارک ویل کېږي دا تصویر چې درته ښکاري. WHALEFISH ویل فیش ویل فیش چې کوم دی دغه ماهی ته ویل کېږي د کوم تصویر چې تاسو ته ښکاري نور په پښتو کې د دغه نام ماته پته نه لګي د فیش خو د کب یا ماهی خپل نامونه دي صحیح ده خو دغه فیش ته ویل کېږي چې دا کوم تصویر دی صحیح ده. دغه ماهی چې کوم دی د تاسو چې تصویر ښکاري دغه ته ویل کېږي ډولفن فیش DOLPHINFISH ډولفن فیش ډولفن فیش ته یعنې دغه ماهی ته ویل کېږي چې د کوم تصویر ته ښکاري. اکټوپس اکټوپس ویل کېږي د بابر ماهی چې کوم دی دغه ته ویل کېږي یعنې دا ټول د سپخې پخې دی داس نمونه ماهی دی په سمندر کې په ویډیوګانو کې به تاسو لیدلی وي دغه ته ویل کېږي اکټوپس OCTOPUS اکټوپس اکټوپس یې دغه بابر ماهی ته. جیلی فیش دا یو قسم ماهی دی څه شی دی معلوم نه دی خو په سمندر کې وي دغه ته ویل کېږي جیلی فیش. سټار فیش دا یو قسم ماهی دی صحیح ده دې ته ویل کېږي سټار فیش دا د سمندر ماهی دی په سمندر کې. STARFISH سټار فیش. کرب CRAB کرب کرب ویل کېږي کینا قبر ته یعنې تاسو ته به ښکاري د تصویر تاسو به چې څه ورته وایي خو مونږ کینا قبر ورته وایي CRAB کرب کرب معنا کینا قبر. دې ته ویل کېږي ریپټایلز انیملز ریپټایلز انیملز چې کوم دي دا د کلکې څرمنې ځناور ته ویل کېږي یعنې چې کوم په څرمن باندې ښویېږي په څرمن باندې درومي لکه مار داسې د تاسو ته به داسې تصویر کې ښکاري لکه منګرمچ شو او داسې چرمښکې شوله داسې نر ځناور عادت ته ویل کېږي ریپټایلز انیملز. سانک سانک ویل کېږي مار ته SANKE سانک سانک معنا مار. پیټن پیټن ویل کېږي اژدها پیټن یې اژدها ته دا یو ډېر ضرري مار دی د سورکوټې مار دی دغه ته ویل کېږي پیټن پیټن معنا اژدها. کروکوډایل کروکوډایل ویل کېږي منګرمچ ته کروکوډایل
منګرمش ته CROCODILE کروکوډایل دغه اصلي پروننسیشن یې داسې دی کروکوډایل منګرمچ. الیګیټر چې کوم دی دا زنانه منګرمچ چې وي یعنې زنانه ذات منګرمچ چې وي یعنې فیمیل منګرمچه چې وي عادتا یهی منګرمچه صحیح دی. الیګیټر یهی منګرمچه ته ALLIGATOR الیګیټر معنا منګرمچه. دې ته ویل کېږي لیزرډ ویل کېږي چرمښکۍ ته LIZARD لیزرډ ویل کېږي چرمښکۍ. دغه ټکي چې کوم اصلي پروننسیشن دی دغه الفاظ داسې ټوټس TORTOISE ټوټس بیا یې شمتاتې ته میږي خپله شکوتاتې بیلي لکه څه کې شمتاتې بیلي څه کې شکوتاتې بیلي دا ته ویل کېږي ټوټس. ډریګن ویل کېږي خمار ته دا داسې خمار دی بل څه خمار دی دغه ته ویل کېږي ډریګن DRAGON ډریګن معنا خمار. انسیکټس انیملز ویل کېږي حشرات زناور ته یعنې لکه میږي کسه میاسي کسه منګاسي مچان کسه داسې وغیره زیاده زناور دي هغه ته ویل کېږي انسیکټس انیملز یعنې حشرات زناور. بی ویل کېږي مچۍ ته بی معنا مچۍ چې د کوم ګابین جوړوي دا مچۍ ته ویل کېږي بی. انټ ویل کېږي میږي ته ANT انټ معنا میږي. بټرفلای ویل کېږي ستوريګای BUTTERFLY بټرفلای ویلي ستوريګای. تاسې به چې څه ورته وایي نن تصویر د تحکاري لکه مونږ ستوريګای ورته ویل کېږي مونږ په پښتو کې ستوريګای ورته ویل کېږي. فلای ویل کېږي مچ ته FLY فلای معنا مچ. ماسکیټو ویل کېږي منګاسي ته MUSQUITO ماسکیټو ویل کېږي منګاسي ته. کوکرچ ویل کېږي سوسري ورته یایي څوک ورته سوسري وایي څوک څه ورته یایي دغه په پښتو کې چې څه نوم ورکوي خو دا ته کوکرچ ویل. ګراس هوپر ویل کېږي ملاخ. ګراس هوپر ویل کېږي ملاخ. GRASSHOPPER ګراس هوپر ملخۍ. سپیډر ویل کېږي څوک ورته جولا وایي میش خپله ورته غڼۍ یایي دغه ته ویل کېږي سپیډر SPIDER سپیډر معنا جولا یا غڼۍ. دغه ته لیډي بیګ ویل کېږي مومۍ یا ګلمچۍ ورته یایي څوک. لیډي بیګ ویل کېږي مومۍ یا ګلمچۍ LADYBUG لیډي بیګ یایي مومۍ یا ګلمچۍ. ډراګن فلای چې کوم دی دا سمسناکه ته ویل کېږي میږ ورته سمسناکه وایي تاسو به چې څه ورته وایي د تصویر د تحکاري دغه ته ویل کېږي ډراګن فلای DRAGONFLY ډراګن فلای سمسناک. فیر فلای یایي زړیکې ورته یایي مونږ او یوربالکې څوک ورته یایي اشپه کې څه داسې رڼا لټکای بلوي په لاکې کې هغه ته یایي فیر فلای یوربالکې یا زړیکې. ده ته ویل کېږي کټر پیلر یایي د شنه پښې ته CATERPAILLER کټر پیلر ویل کېږي د شنه پښې ته ویل کېږي یعنې د شنه پښې چې کومې ده ته کټر پیلر ویل کېږي. تاسې به چې په خپله پښتو کې څه ورته وایي خو د تصویر د تحکاري زموږ په پښتو کې ورته شنه پښې ویل کېږي. موت مونږ ولې زړیکې ته ویل کېږي MOTH موت معنا زړیکې. په اخره چې دغه نه سکرین شاټ در سره وکوژي تاسو ته به دا پته ولګي په نمبر 1 شی چې د کورني ځناور ته یایي ډومیسټک انیملز ځنګلي ځناور ته ویل کېږي وایلډ انیملز مرغان ته ویل کېږي بریډز
रेप्टाइल्स ویل کېږي. ریپټایلز انیملز چې کوم دي د کلکې سرمنې ځناور ته ویل کېږي. انسیکټس انیملز چې کوم دي دغه د واړه حشرات وایي، حشران د مچات میاسي منګاسي دا وغیره وغیره ته ویل کېږي. صحیح ده. دغه نه پکچر سکرین شاټ در سره وباسئ، تاسو بیا کله کله چې ورته ګورئ تاسو نه بیا هېرېږي نه. صحیح ده.